ستا سره د دې حل لاره نشته د خدای بنده خلک لاړه چیرې وختل ستا سره د کوچنۍ ستونزې حل لاره نشته ګوره بابا دا د زړه ملګرو چې بندي څه د چا سره په بانډار کې د چا سره به کښېنې د چا سره به ګرځې اوس چې په خیر ایله سوی او په خیر مې ولیدلې ستا دغه دغه و کور ته مې د پلار د مور جنګ و چې د مور د پلار جنګ و نو ته به د مور د پلار جنګ ته چش کوې خواسې مکتب ته راځه یو خو زموږ په ملک کې مور پلار جنګ کوي اولاد یې هم راګرځولي چې زده یې کړه موږ دغسې جنګ کوو څه شخته دا د فلم لیست مې جوړوي چې ما څو فلمونه کتلي دي سوایه او نوی پاته چې دي هغه مې اوس لیکم نوی فلم راغلی دی که یا ته په اخته یم یو دانه فلم د شاهرخ خان در روان دی هغه اوس راغلی دی که یا یاد روز نه دی راغلی ګوره چې راسې بیا غږ وکړه داسې نه ته بیا یوازې خدای بنده خدای بنده اوس داسې سوي چې ما چې پر تا غږ نه کړی جب سره خدای بنده کښېنې ناست شو ناست یو ولاړ سي ولاړ شو ولاړ سي السلام علیکم اوس کښېنې چلو کم سال جوړ کړی غار مغار ولې کوئ په سیند کې اوس بانډار کې وکړه چې وکړه استاد موږ آرام ناست یو اوس بانډار مو سره کوو مکتب د بانډار ځای نه دی مکتب ته چې رالاست بیا تعلیم درس خو د هغه هم درس دی استاد موږ یو در بله درس سره زده کوو ډېره ښه زده پوښتنې کوئ سره کوو 3 کاله کېږي په دغه یوه سیند کې ناست یو بل ته ور زده کوئ دا سیند به ووځئ پزه مو را پرې کړله ته پرون ولې ناوخته راغلی وې استاد هغه دغه و کور ته مې د پلار د مور جنګ و چې د مور د پلار جنګ و نو ته به د مور د پلار جنګ ته چش کوې خواسې مکتب ته راځه یو خو زموږ په ملک کې مور و پلار جنګ کوي اولاد یې هم راګرځولي چې زده یې کړه موږ دغسې جنګ کوو نو راتلی به خپل مکتب ته څنګه راغلی وې استاد یو بوټ مې د مور سو بل بوټ مې د پلار سو ونه دا به څنګه راسو دا د مختوم فکر وکړو داسې پښې خو به نه راځي مختار لڅ پښې تاندلي مه کوئ دا چمونه مه کوئ لڅ پښې وایي لڅ پښې راځي دا خط چا چاپه لیکلی دی معلم صاحب دې ته دغه شکشتبان خط وایي او دا دغسې لیکل کېږي چې هر څوک یې لیکلی نه شي او بل هغه درخت چې وینې د دې تخم پرون یا دا ډېر په مختار موږ کړی دی چې دا خو هر سړی نشته کولی دا چپات دا چپات څوک نشي نشته کولی دا درخت هم بیا سدا ګوره شته کړی دی پرون مې تخم پاشلی دا درخت نه ده درخت نه ده دا پلاستیک دی یاره لږ شرم وکړئ لږ شرم وکړئ یاره مکتب دی د تعلیم ځای دی سبا به د دې ټولنې هغه کوچنیان هغه د هغوی چې آینده ده د هغوی به څه شي ستاسې د لاسه استاد ته به وایي چې مرغم نه دی اول ستاسې پوښتنه کوم ته خو را ځان ته وایي چې زما هر څه زده دی شل دې لا نه دي زده معلم صاحب ته ما یو پوښتنه وکړه زه دونه پوه یم چې ته ما یو پوښتنه وکړه نابغه دی د دنیا پوهان هم زما څه پوښتنې کوي او یو معلم صاحب دی چې زما څخه د هغه څه پوښتنه نه ده کړې چې ته پوهه کوې افسوس څومره وخت ستا په دغه فضول وخت باندې تېر کړی چې خپل پر تعلیم دې کولی ښه اوس ته ځان ته د ونې استاد وایه ووایه زموږ په ښار کې زموږ په ولایت کې څو کوترې دي تا ته وایي دا اوس دونه پوښتنه 2.5 لکه کوترې دي دوه نیم لکه که ډېرې وې نو د یو خوا څخه به د دې به شادي د نور خوا ته به راغلي دا هم کېدی شي او که لږ وه نو بیا به هغې خوا ته به شادي دې به راغلي دا هم کېدی شي دا جواب پوښتنې کوه هغه چې پوښتنې وکړو دا پوښتنې ښه یاره اوس پرېږدي وخت دغه دی زه ځم هلته نور درسونه مې هم پاته دي دا راته ووایه چې سبا د خیر امتحانونه دي که کوم سوال لرې راته ووایاست سوال اشر معلم صاحب که ته موږ ته دا ووایه چې د سبا د امتحانو په پارچې کې کم سوالونه دي کم سوالونه راغلي استاد هغه دا پوښتنه ده دا پوښتنه ده استاد کم سوالونه راغلي موږ شرم وکړئ یوه ذره شرم نه لرئ تاسې بس په دغه سیند کې به زاړه سئ سپین ږیرې به سئ شی به مو زده نه کوي افسوس ستاسو ستاسې مور پلار تاسې ته فیس درکوي چې ورسئ موټر درکوي خوراک درکوي کاندیدان درکوي موبایل هر مور پلار ته زه دغه یو وصیت لرم چې اولادو ته موبایلان په لاس مه ورکوئ کنې دغسې نالایقه او دغسې لټان به موبایل راکوي
کاټونه خو موږ خپل وراچو خپل ورچو مصرف خپل وکړو چارجر رانیسو چارجوي مې کار د کومه دکان کې ولاړ سي ولیم استاد ولاړ سي کاون وای ولاړ سي ورسي مور پلان راغلی دا واره زه د دې سره دا خبره سجس ولا زي ورسي مور پلان سجس ولا خدای په مان سره خدای جراوله خدای خو جراوله سال جوړ خبر زوی و لاس کاله بابا جی لاس کاله بابا دا د زړه ملګری چې پنځه څه د چا سره په بانډار کې د چا سره په کښېنې د چا سره په ګرځې اوس چې په خیر ایله سوی او په خیر مې ولیدله خدای بنده ژاړه مه ته وستا یار د کاڼو د بوټ څه پیدا سوی دی د خدای بنده دا دې څنګه بنجس ولم دغه سره ایلاس ولم دا ګرده ستاسې دعاوې دي یاره په کیسه کې مه کېږه یاره انډیوال دي نارینه دی د خدای بنده داسې کار خو نه دی پوهېږې ته ژاړه مه ستا قربان سم مه ژاړه بنده په کیسه کې مه کېږه ښه دا راته ووایه څنګه بنجس ولې په رشوت څنګه را ایلاس ولې بیا هغه هم په رشوت نوي موضوعات وګوره نه یاره چې دا سترګې جوړې او سترګې خوږېږي نه دا نیش ښه خوند کوي سړی چې په چې اوس نه وینې یاره زه سم نه وینم ما سترګې خوږېږي سترګې مې داسې درد کوي ته نو سرته وګوره ته دغه لا نه وینې څه سوي چې په سترګو بیا څه سوي خو سم دم یې یاره سترګې مې داسې خوږېږي دا ډاکټرانو ته ورغلی یم دواوې راکړي دي هېڅ رقم نه جوړېږي همداسې چې داسې درد کوي د شپې و همداسې چې د درده خوب نه سم کولی د ورځې چې بیا راووځم دا روڼا ته یم اوښکې کوي درد کوي شی سم نه په وینمه بیخي ورسره په تکلیف یم داسې په تکلیف یم د سترګو څه چې بیخي ستا سره د دې حل لاره نشته د خدای بنده خلک لاړه چیرې وختل ستا سره د کوچنۍ ستونزې حل لاره نشته ګوره زما پر غاښ درد لاړم ډاکټر ته دغسې دردونه وه چې نه مې د شپې تاب کولی سوی نه د ورځې ته پوهېږې ډاکټر څه راته وویله ول دا غاښ چې دی چې ویې نه کاږه نه سمېږي ما چې وکړه ومې کښې خو ته هم دغسې وکړه دا دواړې سترګې چې وکاږه د جنجاله بیا خلاصې